سلامونه دوستانو، ستړي مه سه. چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. دوستانو، راځو نن په یو بله موضوع د هایدرولوژي بحث کوو. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه د مخکینیو ویډیوګانو به تاسو الریډي کتلي وي د هایدرولوژي. دغو محصلینو لپاره معاصر ویډیوګانې زه جوړوم چې هغوی ابتدایي حالت کې دي، یعنې په اولو سیمسترونو په لومړي وار باندې هایدرولوژي سره مخ کېږي. هایدرولوژي څه بحث ما تاسو ته ورباندې کړی یو. ګور دا بحث زه چې په کوم ترتیب باندې کومه ډېر په یو ساده الفاظو کې زه تاسې پوهوم په دې شیانو باندې. هغه ټرمینالوژي چې مهمه وي زه تاسو ته وایم هغه نه سکیپ کوم درته. او کومه ټرمینالوژي د هایدرولوژي ټوله مهمه ده، خو کومه چې زیاته تاسو استعمالوئ په هغه باندې بحث کوو. یو بل خبر مې ذهن ته راغله. ګورئ، که تاسو دا فکر کوئ چې موږ به هایدرولوژي ایکسپرټ له ځانه جوړ کړو او په آینده کې همدغه ډیزاینونه کوو، خو یو خبر دی د لیسانس دورې لپاره دا ده چې تاسو اول په لومړي قدم کې د خپل اساسي مضامین دي دې تیوري باندې ځان پوه کړئ. تیوري باندې او څه ناڅه محاسبات سره ځان آشنا کړئ. د پوهنتون کومه د لیسانس دوره چې ده تاسو سره دومره کومک کوي چې تاسو یو څه اساسي او بیسیک زده کړئ. لکه څنګه چې له مکتب نه تاسو راځئ ساینسي مضامین وایي، هغه تاسې یو بل پوهنتون یو مسلک ته جوړوي. لکه فرض مثال اول دا ریاضي، فیزیک، کیمیا ده. بعضې هلکان شوقیان د کیمیا څانګې وي. تاسو په مکتب کې د ابتدایي کیمیا پارټس عضوي او غیر عضوي کیمیا تاسو لولئ، خو وروسته چې راځئ تاسو بیا هغه کیمیا چې ده هغه ډېر وسیع کیمیا ده. بل که چیرې ریاضي سره بعضې هلکان اشنایي یعنې غواړي چې په همدې کې لیسانس وکړي، نو هغوی ریاضي همغه اساسي کوم ریاضي موضوعات چې دي او کوم چې ورته مهم دي د مکتب دوره کې همغه ورته وایي پوهیوي. شاګرد په مکتب کې دې باندې پوهیوي چې د ریاضي په نامه باندې هم یو څه شته، یو فاکولته موجوده ده. اکثر مکتب شاګردان په دې هم نه پوهیږي چې فاکولته او پوهنتون د دې ترمنځ څه فرق دی، د پوهنځي ترمنځ څه فرق دی. چې کله پوهنتون ته هم لاړ شي د پوهنځي او د فاکولتي او د پوهنتون په توپیر باندې نه پوهیږي. خو دا هغه اساسي موضوعات چې تاسو ته آګاه کوم ورباندې. نور درسونه خو ویل کېږي انشاءالله، تاسو ته به مکمل هر پلی لیسټونه زه برابروم. خو دا یو ساده الفاظو کې چې تاسو په دې لیسانس دورې په اهمیت باندې پوه کړم. چې کله بیا تاسو غواړئ په هایدرولوژي کې ایکسپرټ شئ، ډیزاینونه وکړئ، هایدرولوژي کوم یو اسټیمیشنز دي د هغوی هغه بیا ستاسو ایډوانس د ماسټرۍ دورې کار دی. هغه نه وروسته تاسو بیا خلک در باندې ډیزاین هم کوي. خو لیسانس په دوره کې تاسو نه دومره توقع څوک نه لري. خاري یو انټروډکشن په خاطر باندې چې د هایدرولوژي تاسو درکوي. تخصصي مضامین دي د واټر ریسورس څانګې لپاره، خو دومره په اصطلاح باندې خلک ترجیح نه ورته ورکوي هایدرولوژي ته. نظر هغه کس چې وایي ماسټري ولري او ته لیسانس ولري، که ته ایکسپرټ هم وي او بل سړي په له سیول نه فارغ وي، وایي ماسټري په واټر ریسورس کې کړی وي، هغه ته ترجیح ورکوي. خو تا ته یې نه درکوي. که نه هغه به 2 کاله لوستي وي، تا به 4 کاله د پوهنځی لوستی وي. 4 کال کې به 2 کاله تا تخصصي مضامین لوستي وي. له هایدرولوژي نه به ما سوه تا ډېر مضامین د هایدرولوژي د کومکي مضامینو طور باندې تاسو نور هم لوستي وي. خو تاسو ته به دومره ترجیح نه درکول کېږي لکه څنګه چې ماسټر ته ترجیح ورکول کېږي. هغه نه به النګې تاسو ښه ورباندې پوهېږئ، او زه په دې باندې یقیني یم چې تاسو ورباندې پوهېږئ. دې شیانو باندې کوم شی زه تاسو ته وایم دا تیوري زه تاسو درکوم. ماسټر هم همداسې تیوري نشته، ځکه موږ یا تاسو دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ دوی په اصطلاح باندې مسلکیان دي دې مضمون دي، یعنی دا مضمون دي دوی د فاکولتي هغه ته یو له تخصصي مضامینو څخه ده. پس چې کله د لیسانس دوره کمپلیټ شي هغه نه وروسته تاسو بیا په یو بلې دورې ته داخلېږئ. تاسو به تخصص کوئ. تخصص به څه کې کوئ انشاءالله په دې باندې تفصیلا زه به یو سپریټ ویډیو کې بحث درته کوم. په یو مضمون سپیسیفایډ مضمون کې به تاسو ماسټري کوئ. لکه هایدرولوژي سو، ګراوند واټر سو، هایدرالک سټرکچر سو، واټر ریسورس مینجمنټ سو، په دې باندې به تاسو انشاءالله بیا رسو زه پوهیږم چې څه معنا لري. ټول پلی لیسټونه انشاءالله زه تاسو اپلوډوم. ویډیو در سره لایک کړئ، دوستانو سره شیر کړئ، ویډیوګانې وګورئ تر څو نور دوستان هم ترې نه خبر شي. دوستانو سره یې هم شیر کړئ، خپله یې وګورئ، ځان ورباندې پوه کړئ. ویډیو کتل دا زه چې درته وایم دا انشاءالله په پوهنتون دوره کې تاسو ته څوک نه وایي. بل د پوهنتون دورې داسې هماغه مشخص کوم درس چې کوم ټیم کې ورکول کېږي، څوک به په سیم کې ناست وي، څوک به موجود په سیم کې وي، ذهن به یې باندې وي.
هغه چې نو دغه 15-16 منټه ویډیو ممکن دا ویډیوګانې زه په لوی لاس باندې لینتي کوم دې په خاطر باندې چې هایډرولوژي ډېر وسیع مضمون ده، یعنی چې څومره باس ورکې کوي هومره باس ورکې کېږي. اوس په تېرو ویډیوګانو کې چې تاسو کتلي ما اکثریت داسې شیان درته واضح کړي چې هغه کامن شیان وي، خو وروسته زه بیا تاسو ته لنډې ویډیوګانې د محاسباتو برخې کې هلته زه تاسو ته واضح کوم. زه بیا د هغه نه مخکې د محاسبې نه زه تاسو ته مکمل انټروډکشن د هغې محاسبې در کوم. دغه انټروډکشن بیا یو 2-3 ریویو ستاسو په دې هایډرولوژي باندې کېږي. نو دغه تیوري چې د تاسو د ځان سره واخلئ او ځان ور باندې پوه کړئ، که نوټ ترې اخلئ هم صحیح ده، که نوټ نه اخلئ او دغسې ځان سره اورئ هم صحیح ده، مشکل نشته، خو خامخا یې واورئ. راځو په رن آف باندې بحث کوو. ګوره رن آف تاسو ممکن په انګلیسي باندې د ممکن څه هر سړی په انګلیسي باندې پوهېږي. رن آف یعنی بهېدل په معنا ده. ګورئ باران یا پریسپیټیشن چې کله صورت ونیسي، تاسو په دې ویډیوګانو کې اکثریت شاګردان په دې باندې رن آف کوم یو پریسپیټیشن باران ورغلی په دې تفاوت نشي کولی. ګوره پریسپیټیشن کې د هر څه شیان شامل دي، کوم چې له پاسه راورېږي، که هغه ګلۍ ده، واوره ده، که ډیو ده، که ډریزل ده، که باران ده، دا ټول په پریسپیټیشن کې شامل دي. نو زه هر ټکی تاسو ته ولې واضح کوم؟ علت یې دا ده چې تاسو په هر ټکي باندې واضح پوه شئ. په پوهنتون په دور کې هم دا تاسو ته چې په واضح ډول باندې څوک نه وایي، هغوی خلاص راوکړي درته وایي چې پریسپیټیشن دا شی چې ورکې شامل دي. زه دا بیا وضاحت ولې ورکوم چې دغه تېرې ویډیوګانې ستاسو یو غریبې دغه بعضې ټرمینالوژي ته ستاسو تکرار شي ورکړي. نو ستاسو د پوهې په خاطر باندې زه دومره خواري باسم او تاسو ته ویډیوګانې چمتو کوم. نو ویډیو در سره لایک کړئ، دوستانو سره شیر کړئ. نو راځو رن آف باندې موږ بحث کوو. بحث هم ورباندې روان کړی. رن آف خپل بهېدو ته ویل کېږي. کله چې باران وسي، مخکینی واټر سایکل تاسو کومه پروسه چې وه هایډرولوژیکل سایکل یا واټر سایکل یا هایډرولوژیکل سایکل مصغر ټرمینالوژي ټول یو ده، یو معنا لري. هغه کې تاسو ته ما ویلي کله چې پریسپیټیشن صورت ونیسي، له هغې څخه وروسته اوبه انفلټریټ کېږي، بعضې ګراوند واټر سره یو ځای کېږي، بعضې سب سرفیس رن آف رامنځته کېږي. ممکن دا سب سرفیس رن آف ټرمینالوژي چې کومه یو ده تاسو ته معنی واضح کړي. سب سرفیس رن آف خپله څه ته ویل کېږي؟ ګوره کله چې باران وسي، بعضې اوبه انفلټریټ کېږي، یعنې ځمکې ته جذب کوي. په بعضې اوقاتو کې داسې کېږي دغه د جذب په صورت کې چې کله اوبه یو څه اندازه جذب سي، دا له پاسه فرض مثال 10 سانتۍ به داسې موږ خاوره فرض کړو. دا سانتۍ تاسو بیا ورباندې پوهېږئ چې سانتي څه معنی لري، سانتي متر په حساب باندې. دا ورباندې خاوره ده، باران اندازه زیاته وسو، لاندې تر دغه کومه طبقه چې ده ریجیډ ده، یعنې دا سخته طبقه ده، یعنې دلته په اصطلاح باندې کلکه ساحه ده، چې هلته اوبه اکویفر دا کومه طبقه چې ده نه انفلټریټ کېږي، دا نه طبقه نه پرېږدي اوبه چې انفلټریټ، یعنې کلکه طبقه ده. دا 10 سانتۍ کې د اوبو حرکت کوي. دا حرکت یو له پاسه د اوبو سرفیس د پاسه، یعنی جی ایس چې کوم یو ده یا ګراوند سرفیس چې ده له پاسه په بارنۍ سطحه ده، یو دغه بارنۍ سطحې نه لاندې کوم یو ساحه چې ده 10 سانتۍ، پاس ساحې ته سرفیس رن آف ویل کېږي، لاندې ساحې ته سب سرفیس رن آف ویل کېږي. بیا سب سرفیس رن آف څنګه محاسبه کېږي، سرفیس رن آف څنګه محاسبه کېږي، د محاسبات کوم میتودونه چې دي هغه زه تاسو نمونه اخلم، هغه مهم میتودونه به زه تاسو ته انشاءالله تشریح کوم، ټول باندې بحث درته کوم چې ټولو معنا څه ده، کوم یو چې اسانه یې په افغانستان کې درته استفاده کېږي، هماغه زه تاسو بیا ښه په تفصیل سره واضح کوم. دا اوبه چې کله رن آف رامنځته شي، خبره به رن آف کې ده. ګوره رن آف چې کله رامنځته شي، اوبو حرکتو کې په اصطلاح باندې سب سرفیس او سرفیس، دلته سرفیس رن آف نه مطلب ده. دا اوبه چې حرکت کوي، دا په یو مشخص ساحه کې حرکت کوي. تاسو ته ما د کیچمنټ ایریا خبره کړې. ګوره واټر شیډ، کیچمنټ ایریا او ډرینیج بیسن، دا درې اصطلاحات دي، ټول یو معنا لري. واټر شیډ یعنی کومې د اوبو کومه ساحه چې ده دې ته ویل کېږي، ډرینیج بیسن هم دې ته ویل کېږي، او کیچمنټ ایریا. کیچمنټ ایریا تاسو اکثریت دا هندي کتابونه دغه شی زیات استعمالوي، ځکه دې باندې هر سړی پوهېږي. کیچمنټ ایریا، کیچ معنا نیول، د کلاس شکل تاسو داسې ونیسئ. کیچمنټ ایریا د نیولو ساحه، دغه کوم یو باونډري چې د لاسو ده، دغه دا کې چې کومې اوبه راولوېږي او دې ساحې کې کته حرکتو کې دې ته خپله دا کته له پاسه چې کومې اوبه ورته راځي، دا کیچمنټ ایریا کې راځي، او د لاندې کومه ساحه کې چې حرکت کوي دې ته آوټلیټ پوینټ ویل کېږي. دا اوبه حرکت کوي
رناف په شکل باندې. دلته په دې اوبو حرکت باندې چې کله رناف رامنځته کېږي د منځ کومه کیچمنټ ایریا چې د دې نوعیت فرق کوي. بعضې کیچمنټ ایریا وي هغه ګول کیچمنټ ایریا وي، بعضې سټریټ وي. ور کیچمنټ ایریا بیا ځان ته سب کیچمنټ ایریا لري، یعنی مایکرو کیچمنټ ایریا په اصطلاح باندې موږ ورته ویلی شو. هغه معنا دا ده بعضې ګورئ که چیرې تاسو د کابل سیند په نظر کې ونیسئ، کومه ساحه چې کابل نه جلال آباد نه تېرېږي پاکستان ته ځي تورخم له لارې، دغه کومه ساحه چې ده دا عمومي دا سټریم ده، مین سټریم دې ته ویل کېږي. بیا سب سټریم په دې کې دي. سب سټریم خپله بهیر ته ویل کېږي، کومه ساحه کې چې اوبه بهیږي او اوبه روانې وي. لکه فرض مثال یو ویاله ده، ویاله دا یو سټریم ده یا کنډکټ، ویالې ته کنډکټ ویل کېږي، په سټریم هم ورته ویل کېږي. خو دا مین سټریم ده. بیا سب سټریم ورسره یوځای شوي دي. سب سټریم معنا اوس لوګر سیند ورسره یوځای شوی ده، دا یو سټریم ده، سب سټریم کې شاملېږي. د پنجشیر اوبه ورسره یوځای کېږي، د تګاب او نجراب د اوبو سره یوځای کېږي، لغمان اوبو سره یوځای کېږي، د کونړ اوبو سره یوځای کېږي په بعضې ساحو کې. نو دغه کومې اوبه چې دي د وګوره د تګاب او نجراب اوبه خپله په نغلو کې سره یوځای کېږي. د کابل دغه اوبه چې دی خو تاسو پوهېږئ کومه لار باندې راځي، کابل باندې سره د لوګر چې کومې اوبه دي هغه هم دغه لار باندې راځي. نو د کونړ اوبه، د لغمان اوبه چې کومې دي بیا په د الینګار کومې اوبه چې دي هغه بیا په وړاندې ساحه کې لغمان ولایت نه لاندې دې ساحه کې ورسره یوځای کېږي، او کونړ سیند چې د هغه بیا کوز کامیاب ساحه کې ورسره یوځای کېږي. شب دې بعضې شیانو تاسې آګاه واوسئ. بعضې دا ویډیوګانې به داسې محصلین ګوري چې په کندهار کې وي، بعضې به ممکن پښتونخوا کې وي. دا ویډیوګانې هر سړی ګوري، بعضې کسان ممکن د شوق لپاره وګوري. دغه بعضې شیان باید چې تاسو ته واضح شي. دا سب سټریم دې ته ویل کېږي. مین سټریم د کابل سیند د عمومي کته جلال آباد نه راتېرېږي، دې ته سټریم ویل کېږي. بیا سب سټریم همدغه فرعي کومې حوزې چې دي سب سټریم حوزو ته هم ویل کېږي په اصطلاح. او بیا دغه سب سټریم بیا کیچمنټ ایریاوې لري. د مین کوم سټریم چې ده د دې کیچمنټ ایریا دغه سب سټریم چې کومې ساحې نه اوبه راځي دا کیچمنټ ایریا راځي، یعنی عمومي دغه هم واټرشید هر یو د ساحه اوبه چې له یوې ساحې نه راځي کیچمنټ ایریا لري. دا کیچمنټ ایریا ممکن د پاڼې په شکل باندې کتابونو کې ټول پاڼه ذکر ده، یا د پکې په شکل باندې ګول کوم کیچمنټ ایریاګانې چې وي دا ګول په شکل لري. ګول معنا دا ده چې هغه یو خدای ما د لاس په شکل نه، خو ډېرې غټې غټې ساحې دي. هغه ساحې چې دي بیا ګول ممکن د ګول شکل ولري. غرونه وي شاوخوا اوبه راغلي وي، د ساحه کې غرونه راغلي وي شاوخوا د اوبه غر ترېنه تاوي. دا اوبه چې منځ کې راځي دا یې خپله د دې او آوټلیټ چې کومې پوینټ د دې کچمنټ ایریا یا واټرشید یا ډرینیج بیسن ده، دغه آوټلیټ پوینټ نه ځي. نو دغه سب سټریم کې خبره بعضې د پاڼې په شکل باندې پاڼې شکل لري، اوږدې وي سب سټریمونه، کوچني ویالې کوم یو خوړونه دي دا ورسره یوځای شوي وي. نو دې ته دا بیا د پاڼې په شکل باندې لري. دا اوبه چې کله له یوې ساحې نه حرکت وکړي، خبره په رناف کې ده. همدغه اوبه ګوره دا کومې اوبه چې راځي دا ټول د رناف اوبه دي، یعنې اوبه جذب نه شي په ځمکه کې او د مځکې په سطح باندې له پاسه حرکت وکړي. دا خپله رناف ده. چې رناف خبره چې بیا دا رناف محاسبات دي، د رناف ټول اندازه کېږي په مختلفو میتودونو باندې محاسبه کېږي. خو او کوم یو اساسي او مهم میتود چې ده هغه کوم یو ریشنل میتود ده. ریشنل میتود نه موږ استفاده کوو په افغانستان کې چې هغه ډېره ساده ده. خو زه تاسو ته واضح کوم انشاءالله، هغه به سپریټ ویډیو کې زه تاسو هغه کوم واضح کوم. میتودونه دي مختلف میتودونه، یو له هغوی څخه ریشنل میتود ده، بل چې دا امپیریکل فرمولاز دي یا کوم امپیریکل فرمولې چې دي د هغو نه به استفاده کوو. بل انفلټریشن میتود ده چې انفلټریشن میتود نه هم استفاده کوو. سرکم ترنه استفاده کوو. څنګه میخانیکت چې دي میتودونو ټول باندې انشاءالله تفصیل سره بحث تاسو ته کوم. بل میتود چې دا اورلینډ فلو هایدروګراف میتود ده، یعنی اورلینډ باندې د ځمکې په سطح باندې د اوبو حرکت کوم یو هایدروګراف چې رامنځته کېږي دې میتود ده. بل یونټ هایدروګراف میتود ده چې د هغه نه هم موږ انشاءالله استفاده کوو.
نو دا هغه میتودونه دي چې موږ به انشاءالله بحث ترې نه وکړو، خو دا ریشنل میتود داسې عام ده، هر څوک ورباندې پوهېږي او هر څوک هغه محاسبات ترسره کولی شي. میخانیکي داسې ده، محاسبه یې داسې کېږي یو ساحه کې اوبه حرکت کوي، دلته بیا بعضې اوقات کې مشکلات وي. تاسو ته ما د سټریم کوم یو کراس سیکشن مې تاسو ته ویلي وو، منظم او غیر منظم. منظم چې کوم یو ده محاسبه کانال مضمون کې تاسو ته ما واضح کړې ده، تاسو هغه ویډیوګانې هم کتای شئ سره. دا غیر منظم مقطع چې ده بیا لږ مشکلات لري، د هغه محاسبات دقیق نه راوځي. خو دا منظم کوم یو مقطع چې ده د غیر منظم کې مشکلات څه، منظم مقطع کې هیڅ مشکلات نشته، ځکه هغه کراس سیکشن ایریا یې معلومه وي، یا به مربعي شکل ولري یا په اصطلاح باندې مستطیلي شکل ولري او یا به زوزنګي شکل ولري. دغه دوه شکلونه خامخا ورکې راځي چې کله موږ محاسبت کوو. بعضې اوقاتو کې غیر منظم کوم یو بهیر چې وي، مقطع چې وي، د دې لپاره بیا بل کار کوي. هغه داسې وي چې دا کوم یو غیر منظم مقطع په یو ساحه کې دې ته سیستم جوړوي، د منظموي د دقیق محاسبات په خاطر چې په نور دنیا کې دقیق، په افغانستان کې د مشکلات شته، دا نه کېږي. ممکن دې نه وروسته امید لرو چې وشي دا کارونه، ممکن په بعضې اوقاتو کې یا په بعضو ساحو کې دا شی شوی وي، خو تر اوسه پورې دقیق ارقام موجود نه دي دې شیانو. نو دا بیا داسې کوي کوم ریشنل میتود په اساس باندې چې کوم یو ترسره کېږي. صورت یو بل دي اوبه پیدا کېږي. صورت څنګه پیدا کېږي؟ دا ریشنل میتود اکثر د صورت په اساس باندې کېږي. صورت مهم دی، اوبو صورت ته کیچمنټ ایریا دا کوم یو واټر شید کوم یو د مساحتونه چې دا ټول په جی ایس پیدا کېږي. تاسو وایئ چې دا څنګه پیدا کېږي د واټر شید دغه مساحت اندازې ټول په کیلومترونو باندې ده، ډېر غټې واټر شیډې وي. بیا هغه کوم یو چې دي دقیق ارقام ټول په جی ایس باندې را پیدا کېږي. جی ایس باندې څنګه را پیدا کېږي؟ ټول دغه موضوعات چې دي دا موږ ځکه درته وایم چې د خبرې رالیږي موضوعاتو کې موضوعات، نو هغه تاسو ته ټول سټپ بای سټپ واضح کوم چې تاسو ورباندې پوه شئ داسې شیان شته موجود دي، راتلونکي کې ممکن تاسو سره مخ شئ. بعضې محصلین دي جی ایس په نامه باندې څه نه پېژني، یعنې ممکن بلد وي ورسره دې شیانو سره، اکثریت یې بلد وي، ماډرن ټکنالوژي ده، هر څوک ورسره بلد دي، په هر څه کې ترې استفاده کېږي. په آوټلیټ پوینټ کې کومې ساحې کې چې موږ غواړو د میجرمنټ د دې اوبو وکړو، صورت پیدا کوو، هغه ته موږ کوردینات راخلو، جی ایس یې ورچو، هغه کیچمنټ ایریا پوښتنه ترې نه کوو، کیچمنټ ایریا موږ ته راکوي مکمل چې څومره بونډري اوږدوالی لري، څومره مساحت لري، یعنې ډېر دقیق ارقام ورکوي. خو چې کیچمنټ ایریا کوم یو پکسلو اندازه یې په کم اندازه وي. بل هغه انشاءالله جی ایس مو بیا په سپریټ ویډیو کې زه تاسو ته ذکر کوم چې دې پکسلونو څه معنا ده، ممکن ورباندې پوهېږي، هر څه اندازه یې په مترو باندې کېږي. دا په ساحه کې یو بال په واسطه باندې یا د یو نارنج په واسطه باندې چې کوم یو لږ سپک وي، وچ نارنج وي، هغه ورکه اچول کېږي، په ټایم معلومه اندازه د ورسره قید کېږي. فرض کړه 20 متره اندازه قید کېږي منظم، اپ سټریم کې معلوم وي، په ډاون سټریم کې اندازه معلومه وي، دا منظم ساحه کې. بیا اپ سټریم نه دا بال په اصطلاح باندې یا نارنج دا راخوشي کوي، اندازې په متر باندې 20 متره غوڅې ده چې څنګه دا بال په اوبو کې کېږي، سات ور قید کېږي. دا راځي کومه ساحه چې آوټلیټ پوینټ کې ورته په نظر کې نیولې ده، دا مغلطه نیسي، سکندونو ګوري چې 100 سکندونو کې ده راغلي. دغه په زیاته 15 وارې دا پروسه ترسره کېږي. دا پروسه چې کله 15 وارې ترسره شوله، بیا د ایوریج قیمت موږ ته معلومیږي. ټول قیمتونه سره راجع کوم ثانیې چې د سره راجمع کېږي او په همغه تعداد باندې تقسیمیږي د ثانیو. فرض مثال یو 20 مترو کې یو بال چې موږ بال په اوبو کې واچوو، په آوټلیټ پوینټ کې یعنې په ډاون سټریم کې موږ هغه راونیو، په هر وار باندې دا قیمتونو تغیر کوو. څنګه تغیر کوو؟ بعضې اوقات کې په 10 سکندونو کې رسېدو، خو دا داسې ساحه وي چې هلته واښه نه لري. ګورم دا یو خبر باندې ځان پوهېږي، دا کوچنی لښتی هم تاسې محاسبه کوی شئ، په همدې د اوبو صورت پیدا کوی شئ. کورونو کې تاسو ممکن لښتي ولري، دا میتود تاسې پرې ترسره کوي. نو دغه کوم یو پروسه چې ده
ممکن بعضې وختونو کې په 10 سکندونو کې خو نه خو زیاتو وختونو کې فرض مثال په 10 سکندونو کې دا صورت نیسي بعضې اوقاتو کې دا 33 ته لاړ شي 32 ته لاړ شي بیا 9 ته راکده شي دغه صورتونه ولې تغییر کوي دا بعضې اوقاتو کې دغه منظم یا غیر منظم مقطع ګوره تاسو منظم مقطع کې ما ویلي غیر منظم مقطع کې هم تاسو ویلي په کالانو په سیستم کې داسې یو مخصوص ساحه هلته موجوده وي د کانال چې د اوبو سرعت هلته اعظمي وي ممکن دا بعضې اوقاتو کې چې د ثانیې اندازه کمه شي یعنې په کم وخت کې راورسېږي ممکن هغې نقطې ته د بال په اصطلاح باندې جوړ شوی وي دا پروسه ترسره کېږي دا ټول قیمتونه سره جمع کېږي دا کوم سکندونه چې 10 9 23 32 1 دا قیمتونه سره جمع کېږي 15 وارې فرض کړه پروسه ترسره شوې ده دا 15 وارې دا قیمتونه سره جمع کېږي په 15 باندې تقسیمېږي ایوریج قیمت یې راوځي ایوریج قیمت یې راووت خبر خلاص نور زموږ محاسبات هر څه ترسره شو یعنې دغه اندازه د اوبو سرعت دلته پیدا کېږي چې کله سرعت دا قیمتونه معلوم شو نو هغه څخه وروسته بیا موږ اوس اندازه یې موږ ته ټایم معلوم شو چې ټایم معلوم شو یعنې زموږ کومه پروسه چې ده دا سرته ورسېدله نو دغه کوم یو ثانیې چې موږ ته یوې ثانیې لاسته رالې دا ثانیې څنګه وکړو کومه فاصله چې موږ په نظر کې نیولې وه راخلو په همدې باندې تقسیموو نو موږ ته متر فی سکند موږ ته قیمت راکوي یا دغه کومه فاصله چې یعنې موږ په نظر کې دا راخلو په وخت باندې تقسیموو یعنې متر فی سکند ده که نه د صورت واحد نو 100 متره موږ په نظر کې نیولې په 10 باندې تقسیموو په اصطلاح باندې 1.5 متر فی سکند دا سرعت لري نو دغه یو ساده محاسبات دي دا سرعت چې پیدا شو نور د ارضي مقطع د کراس سیکشن ایریا ارضي مقطع یو معنا لري دا موږ ته معلومه ده چې معلومه شوه موږ راخلو ډسچارج پیدا کولی په اسانۍ باندې نو دوستان دا وه د رناف په اړه باندې یو څه خبرې دا میتودونه ځان ته تاسو ته انشاءالله سپریټ ویډیوګانې کې زه شریکوم ځکه دا میتودونه مهم دي چې تاسو ورباندې اګاه شئ ممکن تاسو په پوهنتون کې همدا یو ریشنل میتود ووایي نور یو شی هم نه درته وایي او نو د دې شیانو ذکر تاسو ته کوي نو تاسو که څه مطالعه کوئ او څه ویډیوګانې در سره ګورئ دوستانو سره هم شیر کوئ دقیقې ګورئ دا کومې خبرې چې زه کوم دا ګوره ډېرې مهمې خبرې دي او دې باندې ممکن تاسو پوهېږئ چې پوهېږئ زړه مه ورته تنګوئ بیا یې وګورئ او بیا یې وګورئ دا ستاسو هر څه ده زه چې تاسو ته وایم بعضې موضوعات دي چې هغه ذهن ته په اسانۍ نه ولیږي خو هغه تکرار غواړي لږ چې کله تکرار هم وکړو هغه خپله ذهن کې کینوي دا هایډروجین په یاده یادېږي چې کله تاسو ورکې مطالعه وکړل او سم ویډیوګانې وکتل نور مو وخت نه نیسمه دوستانو سره ویډیو شیر کړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ د بیل ایکن خامخا ووهئ تر څو نوی اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو ورسېږي نور مو وخت نه نیسم ښه وخت ولرئ الله مو